د ویش ځوانانو مدني ټولنې په اعلی تنظیم لخوا په چمن سرحدي ښار کې احتجاجي لاروین او احتجاجي غونډه وسوه. د احتجاجي غونډې په مهال په خپلو ویناوو کې دغه مدني ټولنې د سازمان مشرانو او کارکنانو وویل چې حکومت پر چمن پل آباد ویشل سوي ځایي قبایلو ته اسانتیاوې ورکولو په چپه د دوی مخ ته مشکلات جوړ کړي دي او پر لپسې په پښتانه وطن کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو پیښې مخ ته را روانې دي. حکومت یو طرف ته دعوې کوي او عوام ته ورپېښ مشکلات د کمولو اقدامات یې کړي دي، خو بلې لوري ته ګراني ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو روانه ده. د ویش ځوانانو سازمان مشر منور خان اسکزي په دغه مهال ډیوه ته وویل د دې ځنګله څخه زموږ د عربو سالانه آمدن د دې شاوخوا مسلکه ولس د راکلی د دې خلکو به ذریعه معاش وسوي. د دې سوال جواب د چا سنس د دې د انصاف غوښتنې دپاره موږ راوتلي یو. په باډر باندې د چمن د ښاریانو یوازینی یو ذریعه معاش دی، هغه د باډر بیش باندې تګ راتګ دی. که زموږ تاجر برادري ده، که زموږ څه لغړیان ورونه دي، که زموږ مسافر ورونه دي، د هغه سره چې یو ډېر تزدیلامیز رویه پر باډر باندې روانه ده. د مدني ټولنې یو فعال غړي احسان الله وویل چې پر چمن پل ویشل سوي قبایلو ته د حکومت پاکستان لخوا سخت مشکلات ورپېښ دي. اول په اډه کې رش تر اډه تېر سي په کمپیوټرانو کې رش دا خوا راوړي لاسه شنطه کارت ګوري رش یې جوړ کړي په کس کسان سره دا رش که دوی نه وغواړي دا رش نه جوړېږي. پلس کمپیوټر دي تا درې کې ایله کړي پر درې خلکو ایله پر هر کمپیوټر باندې رش. که څه هم د حکومتي چارواکو له لوري د ویش ځوانانو پر دغه احتجاج باندې په سم دستي توګه څه رد عمل مخته نه دی راغلی، خو مخکې حکومتي چارواکو ویلي دي چې پر چمن پوله د هغه خلکو چې په ناقانونه توګه تګ راتګ کوي د مخنیوي دپاره اقدامات کړي دي. پر چمن پوله د سپین بولدک تذکره او د چمن کمپیوټر شناخته کارت باندې د سیمې او قبایلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي. خو د ویش ځوانانو یو بل فعال غړي عبدالصادق ناراض وویل چې پر پوله دغه قانوني اسناد لرونکو خلکو ته هم پر تګ راتګ کې مشکلات ورپېښ دي. هره ورځ مور بچی سره ورکې، هره ورځ ورور سره ورکې د 5 منټو لاره ده، لیکن سبا ته پسې روان سي، سهار وختي پر 9 بجې پسې روان سي، یو 12 بجو له به ته کاروبار له رسېږي. بیا چې برته پر 3 پر 4 روانېږي، ماښام له به ځان را رسوي. دا حالات ټول وطن په مخ کې دي. لهذا موږ دعوا یو چې د ګورمنټ لپاره د حکومت لپاره دا هېڅ ګرانه مسلې نه ده، خو زموږ دا دغه چې دا د پلان ته د پښتون افغان ولس یو تذلیل شروع دی. د مدني ټولنې فعالین په داسې ورځ احتجاج کړی دی چې په پاکستان کې اوپاکي بودیجه هم نن پیښیږي. معاشي پوهان وایي چې پر بعضو شیانو باندې د رعایت ختمولو او نوي ټکسونو لګولو څخه به په دولت کې د ګراني کچه نور هم سیوا سي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.